زمونږ د عامو خلکو دا خیال دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته صرف دقه ثنا ویلي بل څه نه دی ویلي. خو دا خبره کمزوري ده، دا کم علمي ده، موږ نه دی زده کړی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې تاسو پیژنئ، یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې بأبي انت و امي یا رسول الله، د الله پیغمبر زما مور او پلار دې ستانه قربان شي. اسکاتک بین التکبیرة والقراءة ماذا تقول فيه؟ د الله پیغمبر ته چې د تکبیر تحریما نه پس او د قرات شروع کول نه مخکې لږ شان خاموشي کې بده کې تسوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام دوی د الله پیغمبر چې تکله تکبیر تحریما وي او داغې نه پس بیا د خاموشي او داغې نه پس بیا لږ سات پس قرات شروع کی بده کې تسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم متدا دعا ویلا چې اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. خسته دعا ده. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق. الله زما او زما د ګناهونو په منځ کې دومره فاصله پیدا کا لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې چې پیدا کړي دومره د ګناهونو الله لري. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الله د ګناهونو مې داسې پاک کاله کسبینه کپړه چې د خیرې نه سړی پاک کی داسې مې پاک. نو دا څومره ښایسته دعا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته وی وزي د ثنا په ځای باندې زداوي مون خو ثنا ویو دا نو هم چې ثنا نشته ګوره د ثنا د غوړ قیمتي الفاظ دي. سبحانك اللهم وبحمدك رسل معنا کو مجدا څومره قیمتي الفاظ دي. نو کو دا ویم ټیک ده او په دې ځمانه نوري دعاګانې کینو امد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مختلف دعاګانې نقل دي. او اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. الله ما په بو باندې وینځه، الله ما په واور باندې وینځه، الله ما په کلی باندې وینځه. یعنی عام طور د سید انزل پر د قدرې سيزونه دي نو یا به وبي یا به واور یا به کلی درې سيزونه دي کنه. نو درې وانه پیغمبر علیه السلام یاد کړی دي چې الله په درې وانو مې وینځه مطلب د ګناهونو نه مې پاک کا. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي په دغه ځای باندې. دویمه دعا نبی علیہ السلام دام کړی ده اللهم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل. اے د جبرائیل علیہ السلام ربا، اے د میکائیل علیہ السلام ربا، اے د اسرافیل علیہ السلام ربا. فاطر السماوات والارض، اے د اسمانونو د ځمکې پیدا کوونکیا. او عالم الغیب والشهاده، اے هغه ذات چې په غیب هم پوهیږي او په پټو باندې هم پوهیږي او په ښکارو هم پوهیږي. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله د قیامت په ورځ به د خپل بندگانو کې په منځ کې فیصله کوي هغه څه کې په اختلاف کو. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. دا دعا نبی رسول الله په دې ځم ویلې ده. او کله بچی د سحر مونږ وکړو د سحر سنت به وکړو نو د سنت او د فرض په منځ کې هم دا دعا کوله. خو هغه مختصر ده. دغه د موبایل ولګوي نو اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. دا اوږده دعا نبی علیہ السلام دلته کړې ده. خو هلته به مختصره کوله چې اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اے د جبرائیل علیہ السلام ربا، د اسرافیل علیہ السلام ربا، د میکائیل علیہ السلام ربا، الله ما د جهنم د اور او د قبر د عذاب نه بچ کا. دا به د سنت او د فرض په د مینس کې نبی علیہ السلام دا دعا کوله سحر او دا دعا هم ثابت ده د نبی علیہ السلام نه. او یا لکه منګه کله چې درود شریف ویو نو موږ صرف اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دا دعا ویو کنه. حال دا چې د نبی علیہ السلام نور دعاګانې ویلي بلا شی دعاګانې د رسول الله نه نقل دي. یو دعا به نبی علیہ السلام دا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. الله د قبر د عذاب نه پناه غواړم. واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الله دجال فتنه فنا غواړم. اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الله رب العالمین د ژوند او د مرګ د فتنې او د عذاب نه الله پناه غواړم. دا دعا نبی علیہ السلام کړی ده. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. دا دعا نبی علیہ السلام کړی ده. د دې نه علاوه تاسو په عربی کې یو دعا یاد ده مثلا لکه اوس مثلا دا دعا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دا دعا هم کولی شي.
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني قرآن آیات ته خدا دعا هم کولای شي. رب هب لي من الصالحين الله مال نیکان اولاد نیکان بچی راکا دا دعا هم کولای شي. یعنی کوم قرآنی دعاګانې دي یا د نبی صلی الله علیه وسلم نور عام دعاګانې نقل لین په دغه ځای کې تکولای شي. پښتو کې په دعا نه کې البته په عربی ژبه کې دعا ته کوم یاد ته کولای شي. درود شریف دی ویو اللهم ربنا دی ویلا یا چې کوم بل مسنون دعا ده اللهم انی ظلمت نفسي او یا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نو که ته څومره دعاګانې ته کولای شي کوي هیڅ پابندي پتا باندې نشته. یا لکه مثلا منګه دغه چې کوو کنه جنازه کوو نو په جنازه کې منګه دعا یاد کړې چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا دا دعا ویو کنه دا ټول ته یاد راځي ما په خیال ټول ته یاد ده کنه. خو دې دا مطلب نه نه چې ته بل دعا نشته. د نبی صلی الله علیه وسلم نور بلا شي دعاګانې نقل لي. نبی علیہ السلام بدا دعا کوله کنه چې اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا. یو صحابي وي پیغمبر علیہ السلام یو کس باندې جنازه کوله او دا دعا ویله وي ماشه دعا ورته مال چې کاش کې مړی زوي دومره خسته دعا وته ځکه په دې دعا کې هر سره ټول شوی دي دومره خسته دعا ده. نبی علیہ السلام بدا دعا هم کوله چې اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته الله دا چا جنازه کې کوم الله دا ک نیکو نو الله نیکي نورم سیواک او ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته الله کده ګناګارو ګناهونو ته معاف کا. او دا دعا به هم کوله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده الله په موږ باندې غم راوستو دې غم د اجر الله موږ محروم کوا دې اجر را لراک ولا تفتنا بعده الله دې خلاړه خو دې نه بس الله موږ په فتنو کې مبتلا کوا په عذابونو کې مبتلا کوا. دا څونه خسته دعاګانې دا ټول دعاګانې دې ټول نزان خبرول پکار دي. که څوک بل دعا کوي نو چې کم از کم پتا به بد نه لګي چې دا دعا خو نشته دا ځان لګي ځان نه خبرې کوي. نو ثنا ویل چې کله لاس کې دا غنه پس بسنا وې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم مطلب دا چې سبحانك اللهم پاکی د الله تعالی را وبحمدك او ثنا د تعالی را وتبارك اسمك او د برکت نډک دینومستا د برکت والا دینومستا وتعالى جدك اوچت د شانستا او لا اله غیرک نشته لایق د عبادت او د بندګۍ نشته د معبود برحق غیرک غیرستانه الله ستانه لا بل هیڅوک د بندګۍ لایق نشته دی. او دا ثنا دغه ویل شي او د نور چې کوم دعاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم نقل دي دغه دعاګانې ویل شي. د جل ثناو کو چې کوم الفاظ دي دا په صحیح حدیث کې نشته. دا کوم عام ثنا چې موږ په مونږ کې یو بس دقه یو دا مستندن د صحیح حدیثو کې ثابت ده. دویمه خبره دا ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ چې ونو هغه کله کله دا ثنا چې وا ثنا یا د ثنا په ځای نور کې دعاګانې دا به کله کله په زور باندې مویله خدا به دینت نه ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زور ویل نه دا به د دې لپاره ویله چې خلکو ته پته ولګي چې د دې تکبیر تحریما او د سورۃ الفاتحه په دې مینز کې موږ ریواز تشه خاموشي نه دلته سویل پکار دي. خیالم دی کنه موږ اکثر دا سنت نه دي دا په دې عام منځونو کې خو موږ کوو. خیالم دی دا صرف په اول رکعت کې دویم رکعت کې نشته په اول رکعت کې صرف دادي خو په تراو کې ګوره بالکل پاتې په ختم کې بالکل پاتې قاری څنګه وی الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ست پاتې ولکه الله باندې په قلاره کوا لکه په تسلی وکا ولې دې بهترین او قیمتي دعا نه ځان محرومه کې ولې دې ثنا نه ځان محرومه کې او ولې که تا د خسته دعا وویله والله ستا د مغفرت ذریعه وګرځي دې څه پته لګي. لہذا مونږ خو په تسلی پکار دی په دې دعا به څونه ټیم ولګي خو یو سکند په سیوا ولګي ودې پې لګي څه چلوش. لہذا په تراو کې پرې ښودل نه دي پکار او په ختم کې پرې ښودل نه دي پکار او په دې عام منځونو کې پرې ښودل نه دي پکار خامخا ویل پکار دي. او دلته ته خبره بل کومه چې اکثر خلک چې دین واغه چې کله په مون باندې ودرېږي نو دا وایي چې انی وجهت وجهي للذي دا وایي کنه دا انی وجهت وجهي للذي دا دعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلې دا خو د تکبیر نه پسې ویلې ده ښه یعنی د تکبیر تحریما نه پس د ثنا په نبی رسول الله کله کله دا دعا ویلې ده خبره پوه شئ. یعنی دا د تکبیر تحریما نه مخکې د نیت په ټیم کې ویل یا د نیت په ځای باندې د الفاظ ویل دا غلط دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا ثابت ده
خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله تکبیر تحریم ویلا او لاس به پورته کړه او دا غي نه پس به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله دا دعا ویله چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. دین پس بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل پکار دی. په دویم رکعت کې ویل پکار دی، ویل نه دی پکار. نو په دویم رکعت کې صرف بسم الله ثابت تا، اعوذ بالله نه ثابت. او په دریم رکعت کې هم دغه شان ته، په څلورم رکعت کې هم دغه شان. یعنی چې په دویم رکعت کې شروع کې د سبحانك اللهم نو شروع نه کېږي، الحمدلله رب العالمین نه شروع کې. او د الحمدلله رب العالمین نه مخکې کې ته بسم الله وې د سنت طریقه ده. دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. محمد ابراهیم محمدی